د افغانانو لپاره د خوشحالۍ ډک خبر دا چې دا خبر سره معلومات په پامیر پلس چینل کې را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ، په خیر راغلی. 698 ټونه وچه میوه بهر ته صادره شوې. د اسلامي امارت د ویان احمد الله وثیق پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د اقرب میاشتې په وروستیو 2 اونیو کې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان 698 ټونه وچه میوه صادره شوې ده. هغه زیاتوي په دغه میوه کې 515 ټونه کشمش او نوره میوه چې اروپایي اسیایي هیوادونو او همدارنګه امریکا او استرالیا ته هم صادره شوې ده. د تمې څرګندونې چې د افغانستان صادرات به نور هم ډیر شي. تر دې وړاندې چین هیواد ته هم د افغانستان 550 ټونه جلغوزي صادره شوي او دا پروسه اوس هم دوام لري. اسلامي امارت پر داسې مهال د اقتصادي حالت ښه کېدو خبر ورکوي چې اوس مهال افغانان تر بل هر وخت له سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پامیر پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.